کیسه خو هیڅ نه خو خدای شته ما خپله نن ګلبدین ته وویلې حمید حسن له یوې ورځنیو نړیوالو لوبو څخه استعفا وکړه. ملګرو چې همدغه ویډیو په پای کې تاسو خپلې خبرې هم اوریدلی شئ چې له جعفر اهن سره غږېدلی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو تیز توپ اچوونکی حمید حسن د کرکټ له یوې ورځنیو لوبو څخه استعفا وکړه. هغه په نړیوال جام کې د پاکستان په لاس د افغانستان له ماتې وروسته دا اعلان وکړ د اتمه لوبه ده چې افغانستان د 2019 میلادي کال په روان نړیوال جام کې پرله پسې بایلي. ښاغلي حمید حسن امریکا غږ سره په خبرو کې له خپلو ټولو مینوالو مننه وکړه چې هغه یې ستایلی او ننګه یې کړې وه. حمید حسن امریکا غږ ته ویل د پاکستان په خلاف لوبه کول مې یو ارمان و خو قسمت یاري ونه کړه او ژوبل شوم. له افغان ولس او خپلو مینوالو څخه بخښنه غواړم چې اخري لوبه کې ښه ونه شوم لوبېدلی. حمید حسن له پاکستان سره په لوبه کې 2 اورونه وکړل او بیا یې پښه ژوبله شوه او له میدان څخه ووت. هغه ویل که دی ژوبل شوی نه وای شاید د لوبې نتیجه بدله وای. له حمید حسن سره د جعفر هن مرکه اوس اورو. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. جانا خدای دې نسمانو نه به تاسو ته د خدای په امان پلان نیول شو موږ سرپرایز شو دا څه څه و کیسه خو هیڅ نه خو خدای شته ما خپله نن ګلبدین ته وویلې چې پاکستان سره مې لوبه یو ارمان و د ډېر وخت نه که ستاسو یاد وي زما اول انجریم چې وشوله د پاکستان سره زموږ اولنۍ لوبه په شارجه کې بدبختانه چې هغې نه یو میاشت مخکې زه خوږ شوم بیا تقریبا 6 کاله بعد بیا دوی سره داسې په غټ ایونټ کې مخامخ شو او بدبختانه چې بیا راته انجري وشوله زه نه پوهېږم د دوی قدم را باندې سپېره دی که څه وجه ده خو کرکټ د انجریانې راځي پکې خو زه ډېر زیات لیوال وم د نن لوبې او که تاسو وګورئ اول اور ما دونه په مینه دونه په شوق دونه زور سره مې کړی دی چې مې نن د خدای په حکم به زه ډېر ښه بالینګ کوم او خپل ټیم په ګټې ته رسوم. بدبختانه چې دویم دریم بال سره زه پوه شوم چې غوښې یو سړک نارې نو دا مو د وروستۍ وډیا لوبه بس دا مې د خیر اخرنۍ وډیا لوبه وه د ټول ملت نه د افغانستان خلکو نه ډېره زیاته مننه کوم که مطبوعات دي که مینوال دي خارج هم په داخل کې همیشه یې زه اپریشیټ کړی یم تشویق کړی یم او د دوی دا مینه محبت ما ته ډېر قوت یې راکړی ده او بخښنه ته هم غواړم د زړه نه ځکه ما نه شو کولی چې زه خپل بالینګ ته دوام ورکړم ډېر د زړه د درد نه د میدان نه زه راووتم او اخره کې ما ته د خپل ټیم حالات چې معلومېدل خپل کمیره ته پکې ډېر محسوس شو کاش که زه چیرې وی دغه د ګلبدین اور چې 20 رنزو باندې تقریبا تمام شو نن ته شاید د ټیم سچویشن بدل وای د میچ نو بس هر څه الله تعالی په لاس کې دی انسان ډېر بې وسه دی دغه انجري چې راغله بس د زما قسمت کې وه او خدای شته داسې خدای پاماني زما د کرکټ د ارمان نه و چې